سلامونه. بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته. جرمني په پښتو باندې د Führerschein یا لیسنس لستونه دي. Vorschriftszeichen هغه نښې نښانې چې مونږ ته ویل کیږي وکړه مکړه د دې لیکدړو یا ترافیکي لوحو برخه ده. لومړی لیکدړه دلته وایي چې vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit. مونږ په تیر لوست کې ویلي چې کله سره لوحه وله او څنډې سرې وي معنا دا ورکوي چې دلته مه ځئ. کله چې بیا آسماني رنګ وه دلته مونږ ته وایي چې تاسو یوازې دومره کولی شئ، یعنې له دې نه پیل کیږي څومره چې پورته تلای شئ هغه تاسو تلای شئ. نو په کوم سړک باندې چې دغه کومه لیکدړه یا لوحه وي معنا دا ورکوي چې تاسې دلته باید په 30 کې لاړ شئ، د دې نه کته اجازه نشته ده. بله لیکدړه بیا هم د دې لیکدړه ده چې مکه ترافیکي لیکدړه ده. مونږ ته وایي Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art. په دې سړک باندې چې کله دا لوحه وه یا دا ترافیکي لیکدړه وه تاسو ته هیڅ اجازه نشته ده چې د یو بل موټر نه مخکې شئ. aller Art معنا دا ورکوي چې د ټولو نه، که هغه موفه وي، که هغه موټر وي، که هغه تراکتور وي، که هغه هر شی وي، د هغې نه د مخکې کېدلو اجازه نشته. بیا هم دا لیکدړه هماغسې لیکدړه ده، خو دلته دا معنا ورکوي چې د لویو موټرونو دپاره اجازه نشته ده چې د وړو موټرونو نه مخکې سي. دا ترافیکي لیکدړه مونږ ته وایي چې Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen. معنا دا ورکوي چې تاسو ته اجازه نشته ده چې تاسې د 2 ټایره هغه وسیلې چې 2 ټایره لري د هغې نه مخکې شئ. Ende der zulässigen Hochgeschwindigkeit. دلته تاسو ته پرېښه وه سره لیکدړه وه، په هغې باندې تاسو ته لیکل شوي وو چې تاسو کولی شئ تر 30 کیلومترو په ساعت کې موټر ته ځغاسته وکړئ. دلته تاسو ته وایي چې نه اوس خلاص شو، ممکن دې نه وروسته بیا کومه بله نښه راځي چې هغه پیل کېږي. که په تاسو په اوټوبان کې هستئ او بله نښه رانغله یا بله لیکدړه رانغله نو تاسو په 130 کې تللی شئ. که چیرې تاسې په دننه د ښار کې د 50 او کله بیا چې تاسو په لنډه شتقاسه باندې هستئ 80 نه تر 100 پورې کولی شئ هلته لاړ شئ. Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit. Mindestgeschwindigkeit کم تر کمه تاسو باید 30 کیلومتره په ساعت کې لاړ شئ، یعنې د دې نه ټیټ اجازه نشته. Ende der خو دلته بیا پای د همدغې زون ده چې تاسې 30 کیلومتره په ساعتو کې باید تللی وای. ځینې سړکونه دي چې هلته دا لیکل شوي داسې وي چې تاسو باید 30 کیلومتره په ساعت کې لاړ شئ، د هغې نه ټیټ تاسو ته اجازه نشته. لکه تاسو چې کله په اوټوبان کې هستئ باید ستاسو موټر یو اندازه سم موټر وي او هغه کوم لیکل شوی سرعت چې وي د هغې نه باید تاسو پورته حرکت وکوئ. په اوټوبان کې تاسو نشئ کولی مثلا 50 لاړ شئ. استثنا هغه وخت وي چې کله ترافیکي ګڼه ګوڼه وي. نو دا لیکدړه مونږ ته وایي چې تاسو باید دغه نه لاړ شئ، خو کله چې دا سره کرښه پې باندې راکش شوې وي معنا دا ورکوي چې د دغې لیکدړې پای. Ende des Überholverbot für alle Kraftfahrzeuge. دا هم پای د هغې ترافیکي لیک نښې ده یا لیکدړې ده چې مونږ ته ویل تاسو ته اجازه نشته ده د بل موټر نه مخکې شئ. ټولې هغه لیکدړې چې په خړ رنګ باندې وي، پس زمینه یا بکګراونډ یې سپین او بیا تورې کرښې پې راکش شوي وي داسې، دلته پای د یو څه معنا ورکوي.
دا هم هماغه لیکدړه چې مونږ ته ویل کېدل تاسو نسئ کولی د وړو موټرونو نه مخکې سئ، یعنې لوی موټر اجازه نه لري چې د وړوکي موټر نه مخکې سي. نو دا یې هم پای ده، دلته ختمیږي او دې نه وروسته به نورې ترافیکي لیکدړې یا لوحې چې وي یا هغه نورمال حالات وي. دا ترافیکي لیکدړه مونږ ته وایي چې پای د ټولو هغو لیکنخو چې دې نه مخکې وي، که هغه د مخکې کېدلو منع کېدلو، که هغه د ټیټ سرعت و او که هغه د نورو وسیلو دپاره و. کله چې دا نښه راځي سپینه په زمینه او توره، معنا دا ورکوي چې ټولې هغه لیکدړې دې نه مخکې چې وي هغه باطلې شوې او د دې سرک خپل قانون پلی کېږي. دا و د دې برخې لیکنښې.